که تاسو غوږونه په چابې باندې صفا کوئ یا تاسو یې په پین صفا کوئ یا تاسو ته په بازار کې کم کاټن بډ چې ملاویږي په هغې باندې صفا کوئ یا تاسو په هر څیز باندې خپل غوږونه چې صفا کوئ نو دا هرګز مه کوئ ځکه چې دا ستاسو دپاره د نقصان خبره ده او د نقصان خبره داسې ده که چیرې تاسو دا غوږونه په چابې یا په بل څیز باندې صفا کوئ او په هغې پورې جراثیم یا بکټریا هر څیز نښتي وي نو دا تاسو خپلو غوږونو ته جراثیم وړي او په خپلو غوږونو کې پرېږدي او بیا ستاسو غوږونه د دې څیز د وجې خرابېدی شي او دویمه دا خبره چې تاسو که په کاټن بډې صفا کوئ یا په هر څیز صفا کوئ نو دا ستاسو د غوږونو چې کومه پرده ده دا هم ورسره شلیدی شي چې دا ستاسو دپاره د نقصان خبره ده نو که د چا هم په غوږونو کې ډېر زیات کم ته چې موږ ګند په پښتو کې وایو دې ته موږ په میډیکل کې ایرویکس وایو هغه را جمع شوي وي نو د هغه صفا کولو یو دوی طریقې زه تاسو ته ښیم چې په دې ذریعه باندې تاسو صفا کولی شئ نو که چیرې ستاسو سره په کور کې د زیتونو والا تیل وي نو هغه تاسو یو 2 قطرې واچوئ او 15 یا 10 منټو دپاره یې پکې پرېږدئ او بیا تاسو خپل غوږونه په تودو اوبو سره وینځئ او هغه صفا کوئ چې د دې سره ستاسو په غوږونو کې کم ایرویکس را جمع شوي وي کم ګند را جمع شوي وي دا په مزه مزه نرمیږي او بهر طرف ته غورځېږي او دویمه دا خبره که چیرې په دې سره هم نه نرمیږي نو په بازار کې سوډا ګلایسرین ډراپ ورته ویلی شي د غوږونو دپاره هغه تاسو ځان ته اخیستی شي او د ورځې 2 ټیمه یا 3 ټیمه 2 څاڅکي تاسو ورچولی شي چې په دې ذریعه باندې ستاسو په غوږونو کې کم ګند سخت شوي وي کم ایرویکس سخت شوي وي هغه ورسره نرمیږي او بهر ته غورځېږي او د غوږونو قدرتي دا طریقه ده چې کله هم دغه ایرویکس پکې راجمع شي نو د غوږونو خپله دا طریقه ده چې دا بهر ته لړه کوي او غوږونه صفا ساتي خو که بیا هم د څه مسلې د وجې ستاسو غوږونه بندېږي د دې د وجې نه نو تاسو بیا دا طریقه ورسره استعمالوئ یا که چیرې ستاسو سره نږدې خپل ډاکټر وي په دې دوران کې خامخا تاسو خپل غوږونه خپل ډاکټر ته وښیئ چې هغه به ستاسو غوږونه په بهتره طریقه سره صفا کوي